آیا سپوږمۍ زموږ سره حرکت کوي؟ د سپوږمۍ او ځمکې ترمنځ 384,400 کیلومتره فاصله ده. د تلسکوپ په مرسته په اسانۍ سره د سپوږمۍ سطح مشاهده کیدای شي. کله چې موږ قدم وهو او یا هم په کومه نقلیه وسیله کې د حرکت په حال کې اوسو، داسې ښکاري چې سپوږمۍ هم زموږ سره حرکت کوي. له بل پلوه ونې، بوټي، کورونه او داسې نور شیان داسې برېښي چې ګنې په شا روان دي. داسې ولې کیږي؟ د دې کار علت له ځمکې څخه د سپوږمۍ د فاصلې زیاتوالی دی. دا په حقیقت کې یوه رواني موضوع ده. که موږ په یوه نقلیه وسیله کې حرکت کوو، د هغو شیانو زاویه چې موږ ته په نظر راځي ډېر ژر تغییر مومي او داسې ښکاري چې دغه شیان د شا په لوري حرکت کوي. دغه چټک د نظر زاویه‌یي بدلون له دې کبله دی چې شیان زموږ نه ډېر لرې نه دي، خو د سپوږمۍ کره زموږ نه ډېره لرې ده. له همدې امله چې زموږ په حرکت سره د سپوږمۍ زاویه‌یي بدلون ډېر کم دی. که موږ پر مځکه څو کیلومتره لار ووهو، زاویه‌یي بدلون نه محسوسیږي، نو په دې اساس د زاویې په دې کم تغییر سره داسې ښکاري چې سپوږمۍ هم زموږ سره یو ځای حرکت کوي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.